عزیزانو تیرہ جمعہ باندے ما د شہید متعلق ستاسو په مخ کې څه معروضات پیش کړي. دویمه خبره دا وه چې د مرګ نه وروستو په قبر کې سړی ژوندی وي او که مړ وي. دا دې دپاره وه چې که تاسو خیال وکئ زموږ دا ملک د هر قسم فتنو مرکز دی. یو فتنه پکې اوس بلا برپا کېدو والا ده چې ای په دین ختی دي چې د قبر عذاب نشتا او په قبر کې ژوند نشتا. نو ما دا خبرم تاسو ته عرض کړې وه چې دا خبرې به په دې ملک کې اچا نه وی کړې، او که د دې ملک قانون صحیح وی، قانون صحیح وی او په مذهبي بغاوت باندې سزا ورکړې کېده، بیا به یې چا نه وی. عزیزانو مونږ صرف دومره کولی شو چې د مرګ نه وروستو ژوند باندې قرآن او حدیث کم دلائل ویلی دي هغه د علماو فرض دي چې د قوم ته ووایي. که تاسو خیال وکئ د مرګ نه وروستو ژوند نشته، دا کمیونسٹ دنیا چې کومه ده دا د هغې عقاید دي. او په پاکستان کې د هغې ایجنټان ډېر زیات دي. نو هغه لګیا یي چونکه زمونږ ملک کلی طور دین نه لرې او دین نه عاري دی. قرآن او حدیث دې قوم ته زده نه دي. لا محاله هر یو بی دینه فرقه په دې قوم کې ډېر ښه کار کولی شي، ځکه چې هغه قوم کې ډېر ښه کار کیږي چې کوم قوم د خپل دین نه ناواقف وي. نو زمونږ عوام طبقه قطع نظر د ملیانو نه دا د قرآن او د حدیث نه ډېر لري دي. اوري ورزي ورته ناستی، لیکن اورېدی صرف دغه وخت وي، بیا ګنټه پسې په دماغ کې هېڅ شی نه وي ناست، پوی پې نه وي چې دا ما څه اورېدلي وي یا ده څه وویل. دا به هله کېږي چې مسلمان قوم اول مذهب زده کړي، عقاید زده کړي، ځکه عقاید چې دي دا زده کول هر مسلمان ته فرض دی.
عقاید دی نوز دا بنیاد دی یوشی نئی پاس پہ چتا دیوالو ہے نتیجہ دا چ سردلان دے برو غرزی کی عقاید چی دی دا بنیاد دے او بنیاد نو نو قوم دا قوم تبائی عزیزانو دا قبر عذاب یا دا قبر جون دے دا پارا بل څه دلیل کې دیشی سوا دا قرآن نا او سوا دا حدیث دا جناب محمد رسول اللہ نا بل څه دلیل کې دیشی کپ دے کائنات کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غندے ہستی چا د قبر متعلق څویلی دی او هغه رښتینه نه نو په دې کائنات کې بل څوک رښتینه کې دی کله پیغمبر فرامین هغه رښتیا نه نو په دې کائنات کې بل څوک رښتیا کې دی عزیزانو قرآن ویلی دی کافرو بدا پراپیګنډا وکړه چې تاسو رسول الله صلی الله علیه وسلم سره مرګري یې لاړې غرق شوي زندگی مم تباہ شوا او نور بم درته څه نه ملاوي قرآن داغه جواب وکړو چې ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات کم خلق چې د الله په لار کې مړ شي خبردار چې داغي متعلق داو نه وایي چې دا مړ شو مړ بم ورته نه وي دا مړ نه دي بل احیاء بلکې دوی ژوندي دي یرزقون فرحین بما آتاهم الله من فضله دوی ته رزق ورکړل کیږي دی خوشحال وی په هغه مهربانو کې چې کومه الله ورکړي عزیزانو د مرګ نه وروسته په قبر کې نعمتونه ملاوي ده قبر ورته د جنت د باغچونه یو باغچه جوړې ده دا چا ویلي دي دا رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې باندې یو واقعه لیکلې ده چې عیسی علیہ السلام یو مړی را ژوندی کو داغه معجزه دا وه چې قبر ته به ودرېدو مړی به را ژوندی کو تپوس به د قوم مخکې ته وکړو چې لاندې تا باندې څه تېر شوي نو هغه مړی به د لاندې ټول واقعات د عیسی علیہ السلام خپل قوم ته ووایي چې لاندې دا چلو یو مړی را ژوندی کو د هغه مړي 4,000 کاله شوي چې مړو عیسی علیہ السلام ورته فرمایل چې زما د قوم ته وایا چې تا باندې لاندې څه تیر دي وې صاحب نور خبر نه خو چې مړ شم خخې کړم او خلق رانه لاړ نو یو دوه کسان راله دا الله د توحید تپوس رانه وکړو ما جواب ورکو اغي لاړ بیا نور کسان راله اغي لاس راکو ستړي مشي را سره وکړه اغیم لاړ دا لاړ کم طرف ته خي طرف ته زما په قبر کې یو کړکای وا پاغه برانه نه وته او بیا به ووت ماړه کې خیال وکړو چې تسکه په دې تور سوړه کې چې پروت تم ورپسې وځه وی چې پا کړکای زم ورپسې ووتم چې ګورم یو بهترین باغ دی اعلی باغ دی ولی پکې بیگی نو ما خیال وکړو چې د بازیګر ټیم دی مونږ کوم دام حدیث کې راغلی چې سړی مړ شي او خاخي کی نو کني مشپمی نو په قبر کې په د زیړې مازیګری نیمه شپه د خخ کو او چې خلق تلار شي نو لاندې په د مازیګر
دی وی چې ما مټې ونغښتې او خیال مې وکړو چې اودس کوم چې مونځ وکم. وی یو جنۍ راله او زه یې رستو نه ونیوم چې دلې مونځونه نشته اودس مه کوه. وی ما ورته وی چې مونځ څنګه نشته دا ته څه وایې؟ وی بیا یې ونیوم چې ما داسې سپېړه ورکه چې سپېړه مې ورکه د هغې غاړه کې هار و هغه هار اوشلېدو چې اوشلېدو جنۍ زه کلک ونیوم چې اودس به هله کوې چې دا هار ماله جوړ کړي. وی کېناستم د تار یو سر هغه جنۍ ونیو او یو ما ونیو مرایم پکې اچولې او خپلو کې خبرې کولې. هغه هار لا نه و پیرلی شوی چې تا آواز وکړو زه بار راووت. 4,000 کاله پکې تیر شي. مولانا وی 1000 عیش تصدق کنم ز قطره غم 1000 عیش تصدق کنم ز قطره غم کہ عیش خواب و خیال است غم ہمیشہ رفیق. وہ زرگنا خوشحالی دی د یو ساس کی د غم نه قربان شي. عیش او خوشحالی هغه داسې شی دی لکه د خوب لیده پویم نشي او پې وخت تیر شي. او غم چې یو ساعت در باندې راشي نو تیر شوي 100 کاله خوشحالي دی بیا هېرئ. ته بړه کې وی چې تا خوشحال لا کله وي. نو زما عزیزانو د قبر معامله چې ده دا الله پټه ولې ساتلې ده؟ پکار داو چې ادیره کې چېرته قبر سوری شي او خلقو کته چې دا د باغ دی پکې او دا د لړمان دی پکې او دا د ماران دی پکې پکار دی چې دا خلقو کته دې پټ ساتلو کې راز څه دی؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي په یو 2 قبرونو تیر شو واپس را وګرځېدو. صحابه ته یې فرمایل چې واورئ هما يعذبان دا دواړه قبرونه په سخت عذاب کې گرفتار دي لیکن په ظاهر سلویه ګناه نه وه چې دوی په خدای نیولي دي لیکن داغه بې نیازي ده. یو 2 ګناهونه دې دواړو کې وو او په الله سخت رانیولي. اے صحابو که د دې وجه نه وې چې تاسو به بیا مړه نه خښوئ په ځمکه کې نو ما به اوس خدای ته ویلي وې چې دا دوی په کوم عذاب گرفتار دي چې دا تاسو ته ښودلی وې. او یاره مې دا ده چې تاسو دا پوه شئ چې د دې مرګ نه رستو په قبر کې دا سختۍ دي نو مړی به بیا خښوئ نه بار به پروتي نو د دنیا نظام به ټول خراب شي. نو راز پکې دا بل دا چې معتبر ایمان چې دی هغه ایمان بالغیب دی. متقی قرآن وی چاته وی الذین یؤمنون بالغیب. نو اعتبار هغه ایمان لئی چې هغه ایمان بالغیب وي. چې ایمان بالمشاهده شي بیا ایمان پاتې نشي. سردار کونین صلی الله علیه وسلم او فرمایي چې صحابه دا 2 مړي چې دي دا یو د تشو متیازو نه به ځان بچ نه ساتلو. تشي متیازې به چې وکړي او دس به نه وچولو هغه ساس کې به په بدن پرېوته نو د مرګ نه رستو الله په دې رانیولی دی.
او بیا یې وفرمایل چې استنزهوا من البول، اے صحابو تاسو د تشو متیازو د ساسکو نه ځان بچ ساتئ، ځکه د قبر عذاب چې دی هغه د تشو متیازو د ساسکو نه جوړیږي. یو د یو کې دا عملو په دې خدای لاندې رانیولی دی. څوک ویلی شي یو سړی ما ته وی چې یاره جی په دا دومره معمولی خبره ډېر رونیو. ما ورته وی چې خبره دا ده چې دا الله ډېر نومونه دي، خو یو نوم یې پکې الله الصمد دی. صمد معنا بے پروا، بے نیاز، چې څوک ته تپوس نشي کولی چې دا ولی. موسی علیہ السلام تخپل مور وی چې ته خو خدای ته ډېر زی راځي، کمزور یم منځ نشم کولی، لږ زما د پاره د دې منځ معافي ته وغواړه چې راته یې معاف کړي. موسی علیہ السلام خدای ته وی مور مې داسې وی ورته وایي چې منځ مه کوه، معاف. څه ورځې تېرې شو، بیا یې زوی ته وی چې بچیا خدای ته ووایه چې لږه ښکلې غوندې نامې خو دې ډېرې دي، خو یو ښکلې نامه راته وښایه چې ستا نوم څه دی. موسی علیہ السلام چې خدای ته وی مور ته دې ووایه چې هغه وایي چې زما ښکلی نوم چې دی بې پروا دی. چې مور ته دا ټکی وکړو، مور یو وای نارې کو د کټو کوزه وغورځېده. وی بچیا والله که زه بیا مونځ قضا کم. ویلې ولې؟ وی د هغه نوم چې بې پروا دی، نو که قیامت کې مې راونیسي زه به یې څه وکړم. څوک ویلی شي چې دا ولې؟ چا مجال دی چې خدای ته ووایي چې دا ولې؟ پاکستان کې وګوره ثابته اسمبلی ده، 300 کسان. زمونږ صدر صاحب وایي چې دا بل پاس کوي چې 8 کاله مې څه کړي دي دام روا، راتلونکي 15 کالو چې څه کومه دام روا، دا بل پاس کوي. ټولو خړې خولې نیولې دي، اوس په پرتوګي نه پوهېږي چې وکړو نو څه وکړو. یو هم سړی دی نن ستا د ټول ملک 300 ممبران ورته کړت نشي کولی. نو یو خدای چې د ټول کائنات مالک دی، د کمې مور راوړی به هغه ته کړت وکړي. وبه ویلی شي نو خدای دې تاسو ته خیر پیښ کړي، مونږ ته خیر دی انشاءالله. ملیانو ته ټول عمر خیر. په جماعت وی هیچ آفت نه رسد گوشه تنهایی، جماعت له بلا نه راځي او ملا د جماعت نه نوځي. مونږ ته خیر دی، د ځان خیر غواړي. یو بل آفت در باندې نازل شو، د دوایانو کپنه یې وګوره، پرسنټیج یې کم کړو. اوس په دې خو پوهېږي که نه چې دوایي ګرانه راکړه، دا چل خو درځي. څوک راشي دا د مولیانو دکان دی ځکه یې دوایي ګرانه راکړه. یعنی که ګیر خریلی په دا سپېږمو کې کوتک در ومنډي خیر دی، خو که مولا هسې دغه وکړي دا د مولیانو دکان دی. دا مولیان بس تاسو کپۍ چیچي، تماشې به کوئ د ځان، دوی به په ډب که ناست دي او تاسو به خدای رانیولي یې. دوایي دنیا وګوره پرسنټیج کم شو. چې پرسنټیج کم شو، کارخانو والا خپل پرسنټیج کم، دکاندار به اوس د روپۍ شی په 3 خرڅوي. اله به دکان کې دی شي او دکانداري به کېږي که نه به کېږي. خبر یې تاسو پوهېږئ چې څه پرسنټیج کم شو یا پرسنټیج څه ته وایي؟ په دې پوهېږئ؟ خبر نه یې. دا بل عذاب در باندې نازل شو. اوئ د ملک
وزیر صحت تا چې دا ولی دې داسې وکړه؟ کارخانو والا راونیسه، سر لاندې او خپې پاسې ځوړند کا چې دوایي دې ولې ګرانه کا او پرسنټیج دې ولې کم. ولی تاسو نه یې اورېدلي په دې لسته کاله کې چې یو سرمایهدار دی حکومت رانیولی او ځوړند کړی؟ اورېدلي م دي چېرته؟ دا م اورېدلي غریبان رانیسه، دغه داسې ورته وایي خوار رانیسه، چابړي مار رانیسه، سبزی والا رانیسه، غټې غوښې والا رانیسه. دا اله کافر دی، اله کافر دی. سرمایهدارو له دوی لاس نه دی وړی تر اوسه، کارخانهدارو له لاس نه دی وړی تر اوسه پورې. ارزانی په ملک کې په غریب نیو نه راځي، ارزانی په ملک کې په سرمایهدارو نیولو باندې راځي. ګرانی غریبان نه راولي، ګرانی سرمایهدار راولي. د پاکستان قومه په خړ سیلاب یوړی شي، په خبره ځان پوی کوي، لږ غوږونه کولاو کوي چې دې سرمایهدارو ستاسو تیکې وخوړې، غوښې درنه وخوړې، دا ډوکو مغز درنه وشپېلولو، په ځان پوهېږئ نه. او مغه سرمایهدارو ته بیا ټوکری ټوکری کېږئ، د هغوی حجرو کې جارو وهئ او د هغوی د آسونو خاشنه پاکوئ او د هغوی په موټرو کپړې وهئ. هغوی له دروازې لرې کوئ. د خان موټر چې راشي 3-5-6 غریبان رامنډه کی ورته لري. زه تاسو وینم نسم، خدای پیژندلی یی، غریب لدیم چرته ور لري کو. ړوند په لاره رواني چرې د لاس نه ونیو چې دا غریب څه ونه وایي، نیو چرته. سرمایهدار له د موټر دروازې لرې کې او د ګراج دروازې ورته لرې کې، او ړوند د لاس نه ونیو چې دا چرته څوک ونه وایي. نو ګرانی غریبو نه ده راوستې، ګرانی په دې ملک کې سرمایهدار، کارخانهدار، کوټیداران دا خلق راوړي. ملک د دوی د لاسه تباه دی، زمونږ د لاسه خو ملک نه، مونږ د لاسه ملک نه دی تباه. مونږ نه زیات دوستان د دې ملک بل څوک نشته. زه د ملک او د ملت ځان نه لوی دوست بل څوک نه ګڼم. پاکستان زه آباد په دین او مذهب او اسلام غواړم. پاکستان آباد زه د ښځو په عیاشۍ او لوفرۍ نه غواړم. نو ځکه بجلیګر مولا خراب دی، پابندي پې ولګوئ، دا پې وکئ، دا قیامت کې به ما سره ودرېږئ که نه؟ ودرېږئ به. نو زه به څه وایم؟ زه به وایم چې وہ دنیا تھی جہاں بل کی تھی تو نے زبان میری، وہ دنیا تھی جہاں بل کی تھی تو نے زبان میری، یہ معاشر ہے یہاں سننی پڑے گی داستان میری. وہ دنیا تھی جہاں بل کی تھی تو نے زبان میری، یہ معاشر ہے یہاں سننی پڑے گی داستان میری. اخو دنیا وا چې تا پکې زما جبه بنده کړې وه او ما ته دې ویل چې خوځې به نه، دنیا وا. اوس دلته یہ معاشر ہے یہاں سننی پڑے گی داستان میری. دا د قیامت ورځ د دنیا ټوله آزاد ده، الله عدالت کوي او جناب محمد رسول الله وکالت کوي.
ये माशर है यहां सुननी पड़ेगी दास्ता मेरी। दलता बजमा दावा और जमा पता दावा दा न जमा दावा बा वो औरोले शी ब्या बता तो वेले शी चित जवाब दावो का दे दावे जवाब का ब्या बता सका दा याद लड़े दुनिया की दिच कम ज्यादा पचा ओकड़ो क़यामत के बदाग पता दावई और तब ब्या जवाब के दुनिया के जोर और खाने नवाब हुकूमत तिलास के दे डंडा दिलास के दा जस नशम वेले क़यामत के बद संगा चल की खबर परोसा काले दे बाड़े तलम द नवाबान कबरूनो तवारा गमदास वर्तौदरे दम दा शेर में वर्तविच जा गौरे गरीबा पे नजर डाल बाइबरत खुल जाएगी तुझ पे सब दुनिया की हकीकत। इबरत के लिए ढूंढ किसी शाह की तुरबत फिर पूछ उनसे कहां है तेरी वो शान हुकूमत। इबरत के लिए ढूंढ किसी शाह की तुरबत फिर पूछ उनसे कहां है तेरी वो शान हुकूमत। बादशाह कबर लवर्शा चस्ताद हुकूमत को लो शांत शु कल बराता तुझ में जो गुरूर वो आज कहां है। ए कासे सर वो तेरा ताज कहां है। कल बराता तुझ में जो गुरूर वो आज कहां है। ए कासे सर वो तेरा ताज कहां है। परुंच द गुरूर और द कबर न डकवे आ गुरूर नन चरता दे नन चरता ए कासा सर वो तेरा ताज कहां है। स्तागा ताज सशु चिताब पे नास कोलो आज बादशाहान नवाबान खान बादरान दा प्रातदीदा से माल कल बराता तुझ में जो गुरूर वो आज कहां है। ए कासे सर वो तेरा ताज कहां है। गुरूर सिर्फ द खुदा द जात सरा ख्वन के किब्रियाई सिर्फ द खुदा द जात सरा ख्वन के बल्ला चोक दे चाबम वो जानते चजम चशे तो चशे तब पगावे रहे प दौलत मिनट के बेदर ना खुदा हुआ है प बदन मिनट के बदे फालिज हुई मुतियाज बखपले निशीटिंग गोले प मठो सड़ी दी डेर दी तू गके बदर बांधे राशि टोल बफनाशी आवाज बपातिश तो गरूर चशे तो खुद बंगड़ो बारे बंगड़ी वाला नास्तवा ये उस पई लता वर कदा गया बोझे तवे त्रोरे दासदी वे बचिया कयो लता दे बला वर कहीं समनी तत्से कसम पे खुदा दे मां पदे न गुनाहगार रही अल्लाह दे मां त माफियू की उचज दे खल्क तगोरम बादशाहां नवाबान रईसान द जमाने जचवर तगोरम माता खजल नखकारी खजल दा डिकी नहीं डिकी दा खजल चकोर के सड़े जारू हुई और खजल रागुंड की दा खजल राता नख जप दे कायनात के का सिर्फ और सिर्फ मनम न द खुदा जात मनम और द जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह जात अकदस बस आगा शे मनम च द चा पकार रातलब प आखिर वक्त वी
هغه صرف خدای دی او جناب رسول الله. درویشان دا اوس محرم دی، جلسی دی، تاسو به ډېرې جلسې اورئ. زمونږ جلسې هم کېږي، اداره انجمن تبلیغ قرآن و سنت. مونږ په اوږې خېټې جلسې کوو. شیعاګانو بریلیان د مړې خېټې جلسې لکونه روپۍ ته لګوي، مونږ په اوږې خېټې جلسې. مونږ د جماعتونو کې چندې وکړو، په هغې باندې لوډ سپیکر او درای مرای او دا جوړو را جوړو، 15,000 روپۍ پیدا کړو په دې. لکه نن چنده بم هغه سلسله کې کېږي. ټکماري مه کوئ، ټکماري سمې پیسې ورکوئ. دا د امام حسین په یاد کې جلسو دپاره دی. خبره دا وه عزیزانو چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه لوی مخبر صادق بل څوک کېدی شي. معامله د قبر دا پیغمبر ویلې ده، قرآن ویلې ده، بلکې پیغمبر هم نه ده ویلې. مرګ نه وروستو سړي سره به په قبر کې څه کېږي دا خدای ویلي. نو که خدای هم دروغجن شي په دې کائنات کې، نو بل لا رښتینی څوک بل څوک شته؟ نن په دې ملک کې هوا ده، چاله قبر عذاب نشته، قبر کې لاندې څه نشته. دا د مولیانو هسې ډکوسلۍ جوړې کړي. ماته یو خان ماته وی چې یاره جی دا قبر مبر کې چې څه شی نو دا رښتیا د دې خانانو د خبرو تاسو خو خدای په خیر که لږ سوچ کوئ، د دې خبرو تم خیالي. دا قبر مبر چې دی، قبر مبر خیال می ورته دا قبر مبر یا دا اجیان مجیان وای دې څنګه اجیان مجیان دین مين ها دین مين دا خبرې کوي. اوس تو ګوره چې زه وایم دین مين، نو خدای به په دې خفه کېږي که خوشحالېږي به. که زه تا ته وایم چې خان مان زه داسې ووایم، د ده بړه پړه کوچ وي که نه، وایي به زما انسلټ وشو، بېعزتي مې وشوه. ته وګوره ما ته وایي چې خان مان دا سړی ولې خراب؟ وایي ما ته وایي خان مان. او د خدای شعایرو ته ته وایي حج مج دین مین. ٹھیک ده، په دې به خدای نه خفه کېږي. بیا ما نه تپوس کوي چې جی دا قبر مبر کې دا اوس چونکې سړی غوړ دی او خان قبر کې داسې چلي او داسې زه ورته شروع شوم. خبردار
چې مالدار سړی درنه د مسلې تپوس وکړي او وړه دې وله پړک نه چولې چې جواب ورنه کړي وړه دې وله ځکه چې د هغه تپوس ته وګوره د هغې عنوان ته وګوره ورته یې جي نه پوهېږم پوهېږم نه ابوجي ولې ځان نه پوهېږم که نه پوهېږم لکه هغه ورځ یو دفتر کې یو سړي ما ته وایي جي دا ماشوم چې د بلې ښځې ته یې وروي چې دا لا څنګه مسله ده داسې وکړي دا لا څنګه مسله ما ورته یاره خان داس چل دی چې خدای خبر مسلې ډېرې دي خو چې څه خبرو چې ته کومه مسله تپوس کوې غیرت پیدا کوي ایمان پیدا کوي غیرت پیدا کوي که تاسو کې ایمان وې دا وزیران چې په لاره تېرېږي تاسو ورته وګورئ داسې پولیس والا چې ټنګ دا غوږ دی وایي لار پیدا دا خدای په توره بلا مات که نو هغه دی هغه دی که هغه دی هغه دی د سرو پچه یې وکړه چې ته بیا راوچته کړې ګوره مه ورته خو ته هغه غلام قوم نه چې د امریکې لیوني راشي او په سړک تېرېږي او تاسو ټولې په تماشه ودرېږي هغه دی هغه دی هغه دی هغه دی ته هغه یې کوې ستا خنبیر پلیت دی ضمیر دی غلامانه دی که نه په لاره به روان وي چې بادشاه تېرېږي چې اخوا دې خوا ونه ګوره په لاره روان اوسه بېغمه بیګل واوره او ګوګو واوره صاحب یو حال دا قوم جو سیکریټ دروازې درته بند کړي دي تاسو سال په دروازو کې جوړ کړی کارم څه دی یا به د تماچې لایسنس کې یا به د ټوپک کې دغه تماچه او ټوپک تا ګړس بړس کا څه دلی ته روان او یا کشمیر ته او یا په روس ورخیږي چې یو لایسن دپاره د سپي غوندې د سیکریټ په دروازه کې ناست لږ شرم وکړئ اوږې تږې نهر ښی بربند ښی خو د بې ضمیرو په دروازه کې ولاړ ښه نه ښکاري مونږ خو په شرمونو وشرمېږو مونږ خو دین وشرمولو مذهب هم وشرمولو ګیرې هم وشرمولې زمونږ دې ګیرو نه د ولو واښه ښه دي والله چې روزانه زه په مخ لاس ووم نو ما ته هغه د طالب خبر رایاده شي چې یو خان ورته ووایي چې او طالبه ستا دا ګیره ښه ده که زما د سپي دا لکۍ ښه ده هغه ورته ویل خان ما ته پته نشته ویلې ولې وی که دې ګیرې ایمان تیر کو خو ستا د سپي د لکۍ نه دا ګیره ښه ده او که ایمان تیر نه کو نو بیا ستا د سپي لکۍ ته ښه ده نو د دې ګیرې لاج چې زه نه ساتم لاج چې کم د دې ګیرې شان دی چې دا به کم ځای ګرځي کم ځای به ودرېږي کم ځای به کینی کم ځای به پاسي چې دا لاج زه نه ساتم نو دې ګیرې نه زما بیا د سپي لکۍ ښه ده ته ډېره ګومنځ را ګومنځ که نو څه پې ګومنځولو کار نه کوي دا ګیره به اعلی ګیره کېږي چې ته د دې لاج وسات طالب چې مړ کېده پته ورته ولګېده چې ایمان تیروم وصیت یې وکړه چې زما جنازه د پلاني خان د کور لاندې تېره کوي چې مړ شو د خان د کور لاندې جنازه تېروله د جنازې نه یې ورته آواز وکړو چې پلاني خانه هغه ویل جی وی ستا د سپي لکۍ نه زما ګیره ښه شوه ایمان مې تېر کو اوس مړي څنګه آواز وکړو دا ځان لباس دی
والله مړی موازونه کوي. مړی قسم په خدای دی چې مړی داسې خبرې کوي لکه زه تاسو سره خبرې کوم. هغې دپاره محنت او مشقت به پکاري. داسې خبرې مړی کوي لکه زه او تی چې کوم. ته څه خبرې؟ یو دوه یارانو او دواړه بزرګانو او د ټاپ بزرګان. یو یار تلو چرته چې راغی دا بل مړو مو لمبولی او په کفن کړی و. خلق ورته ویل دوست یې مړ دی. وی ښه راغی ورته داسې ودرېدو. دا شعر یې ورته وویل چې سروسی مینا بسارا میروی سخت بے مہری کے بے ما میروی. او زما د زړه لختې دومره دشمنی دې را سره وکړه چې بغیر ما نه روان شوې، یوازې روان شوې. دا ولې؟ بیا ورته وایي اے تماشاگاه عالم روئے تو، اے تماشاگاه عالم روئے تو، تو چرا بہر تماشا میں روی. دنیا خو ستا د مخ تماشا کولا، نو ته چرته په بلې تماشې پسې روان شو. نو یارې ورته د کفن نه لاس راوویستو. چې لاس یې راوویستو، د چې لاس ورکولو دنیا چې څومره ولاړه وه د ده لاس یې ونیوه. بزرګانو وی که ده لاس ورکوس به دی هم ختم شي. جنازې نه یې وله لاس ورکوس. عزیزانو دا د حال خبرې دي. حال مون قالم پورا نه دی زده کړی، نو په حال څه پوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم په خوا کې چې ابوبکر دفن کېده، ابوبکر صدیق چې لحد کې کېښو نو لحد ته شګې وروغورځېدې. صحابو بیا هغه تبزې را لرې کړې او هغه شګې راایستې چې ګوري د رسول الله د قبر نه د رسول الله لاس راوتی دی. او ابوبکر یې ځان ته غاړې ایستی دی. ورته ویل صدیقه زه خو ډېر وخت نه ستا په انتظار وم. زما عزیزانو مړي داسې خبرې کوي لکه تاسو یې چې کوم. خو دې دپاره حال پکار، محنت او مشقت پکار. سر دست داسې بزرگان موجود دي چې قبر ته ودرېږي ورته کشف وشي او لاندې وګوري چې دې مړي څه حال دی. لاندې فی الحال چې کوم لوی مرتدي مال یې راولی چې ځان سره یې بوزم او ولی وښی یې راشه وګوره. فی الحال مولانا احمد علی لاهوري رحمت الله علیه دا علم ورسره و. مونږ ته تپوس وکړو چې جی دا علم دې څنګه زده کړی؟ مونږ ته یې وښایه. هغه وی په 40 کاله کې. دا علم ما 40 کاله کې زده کړی. اگر تمہیں شوق ہے تو لاہور آ جاؤ، 4 سال میں سکھا دوں. لیکن دل کی صفائی ضروری ہے. رب څنګه صفا کې؟ نو زمونږ له صفا دی. پخله لا اله پزړه کې ټک د پاسه برګه، پخله خندا پزړه بېمانه مسلمان. ګریم بریخي ړم تور دی، حجم کړی ړم تور دی، ګمن زمواله ړم تور دی، مسواکم صوباړی په جیب کې ټومبلی ړم تور دی. تاسو پوه شوئ؟ دې ته د ړه صفایي پکاري. ړه صفایي څنګه؟ یو پیر ته یو سړی راغی، ورته وی داسې وظیفه ما ته وښایه چې زه اوبو د پاسه ګرځم. اوبو د پاسه. ویل ښه، ویل دا خو اسانه وظیفه ده. ورشه دریاب ته ورشه او چې غاړې له ورسي اخوا دې خوا مه ګوره، بس دریاب ته ور ټوپ کا او زما نوم واله. پیر ورته دریاب ته ور ټوپ کا
او زما نوم والا بس اوبو د پاسه به ګرځي. ویل ډېره ښه دی. به دریاب غاړې ته ورغلی، په دریاب په غاړه ولاړ دی او ناګانه یې وردنګلي دي. چې وردنګلي دي خو چې اوبو نیولی دی د پیر نامت یې هیره شوې ده. یا الله یا الله یا الله، خو چې یا الله یې که دریاب ورته سمه ځمکه وه او دی پې وګرځي. ښه وګرځېدو، راغی پیر ته یې ویل څنګه چل؟ پیر ورته ویل څنګه چلو شو؟ وی صاحب ستا حکم خو مې ومنلو، خو چې اوبو ته مې ور ټوپ کو او اوبو راونیوم ستا نوم رانه هېر شو، بغیر د الله نه مې بل نوم په خوله کې نه و پاغه. وی بچیا دغه وخت کې دې زوی یاد و؟ وی نه. وی ښځه؟ وی نه. وی لور؟ وی نه. وی زه؟ وی نه. کور بال بچ؟ ویل والله که مې هېڅ یاد و سوا د خدای نه چې په دې دریاب کې مې بل څوک نشي بچ کولی سوا د الله. ویړه کې دې بل څوک نه و سوا د خدای نه. وی نه. وی په اوبو مغه څوک ګرځي چې د چاړه د هر څه نه خالي وي او د خدای کوري. تاسو پوه شوئ په خبره؟ دړه صفائی غواړي. لغوندې محنت سره که تا ونه لید، زما استازو ډېر لوی ولی او بزرګ د زمانې ترمزو حاجي صاحب سره 10 کاله غزاګانې په مومندو کې کړې. ډېر لوی بزرګ. قسم یې ماته وخوړو چې یو طالب مړو. هغه طالب و د باجوړ په غزا کې مړو، خاخې کو. هغه قبر اوس هم شته. بل کال زه باجوړ ته تلم چې رالم پې ورغلم، اوس هم شته. باجوړیان راله ورپسې وی صاحب مونږ دا خپل مړی وړو. ترمزو حاجي صاحب رحمت الله علیه ورته ویل مې وړئ. وی جی دا وړو یې اجازت وکړه. وی ګوره مې وړئ. وی نه جی ته اجازت وکړه. وی زه خپل کار کوئ چې تلي دي قبر یې را پرانیستی دی، چې تختې را لرې کړي دي، د خپو ګوتو سره د ګلاب بوټی زرغونو او دغه بوټي تانګ یې داسې په دې سینه راغلی و او تک سور د ګلاب ګل یې د سپېږمو ته داسې ولاړ. او استاز مې قسم خوړو چې ما ولیدو، وی ما په زندګۍ کې داسې بوی د څه شي نه دي لیدلی لکه د لحد نه دغه ګلاب بوی چې راغی. وی زر بس هغې تختې ورته صاحب ته راغله. وی صاحب هلته خو داسې چلوي بچو ما چې درته ویل پرده یې ما هلئ پرده یې. خیر خبرې ډېرې دي. عرض دا و چې خوب د پیغمبر دا حجت ته په باب د دین، او ویلی پیغمبر په خپله دي، بلکې قرآن ویلی دي چې د پیغمبر د خولې نه کمې خبرې وځي دا خبرې د پیغمبر د ځانه نه، دا وحی وي چې ما ورته کړي. دا دغه د جیب خبرې نه، نه دغه د نفس خبرې، نه دغه د خواهشاتو خبرې. رسول الله صلی الله علیه وسلم سحر ټیمو صحابه ته ارشاد فرمایلو چې بیگا چا خوب لیدلی دی چې زاغې ته تعبیر وکړو. صحابه ووی چې یا رسول الله بیگا مونږه څه خوب نه دی. وی غوږ کېدی بیگا ما یو خوب لیدلی دی. ټول صحابه سرنګون شو او غوږ کې. وی زه پروت یم او یو 2 کس راله، یو د یو لاس نه ونیوم او بل د بل لاس نه ونیوم او روانې کړم. چې روانې کړمه څه ګورم چې یو سړی پروت دی او یو سړی ورته ولاړ دی. د ولاړ په لاس کې یو غټ کاڼی دی، د دې پروت دی سر ته یې راپرېږدي، سر یې زره زره شي، دی بیا کاڼی راوچت کړي، سر ورته بیا جوړ شوی. وی ما وی چې دا څوک دی چې په داسې قهر گرفتار دی؟ وی 2 کسو راته وی چې یا رسول الله فانطلق، مخکې ځه. وی چې مخکې لاړم یو سړی ناست دی او یو ورته ولاړ دی او د ولاړ په لاس کې د اور پلاسونه او د اور انبوري دي، د دې ناست دی خولې ته یې ورچوي، دا خوله یې داسې
شلی او بیا ورزی او شلی او بیا ورزی. یا بار الہ دا سوک دے وی جی نور مخ کے زا چه نور مخ کے لارم سگورم چه یو تنور دے چه خزی او سڑی پکے گاڑ واٹ پراتے دی کلے لمبے پاس روڑی او کلے لان دی اڑی کلے پاس روڑی کلے لان دا سوک دی وی جی نور مخ کے زا چه نور مخ کے لارم سگورم چه یو د وینې او د زوی تلاو دی او یو سړی پکې پروت دی غوپې وای هر طرف ته چې د وتو اراده وکي هغه طرف نه کاڼې راشي او دی په داخله ولګي او بیا پکې وروګرځي. دا څوک دی؟ وی جی نور مخکې ځه. وی ما دواړه راونیوه چې تاسو څوک یې او دا سم ما ته وښود. وی یو راته وایي چې انا جبریل زه جبرائیل علیہ السلام وهذا میکائیل او دا حضرت میکائیل علیہ السلام. دا سم چې درته وښود غوږ کېده چې اوس دې پې پوه. یا رسول الله کم سړی چې پروت او سر یې په کاڼي ماتېده او جوړېده دا هغه سړی دی چې په دنیا کې قرآن لسته او عمل به پې نه کولو. قرآن به وی تلاوتونه به هم کول ختمونه به هم کول خو چرته به چې په قرآن د عمل ځای راغی دی به بیا پکې نه و. دا سړی چې مړ شي په قبر کې به تر قیامته پورې د ده سر په دې عذاب گرفتار. دا هغه سر دی چې چا قرآن ویلی و عمل به کوي. عزیزان اللہ کون اڑک کے سوچ دا آسان غوندې خبره ده په دې تاسو ټول پوهېږئ. کلو کې اوسېږئ ښار کې اوسېږئ خپلو کې مسلانجه راله چې لانجه دې راله تا منډه کړه او تاڼې ته راپورټ دی آبل سړي منډه کړه تاڼې ته او راپورټ یو. قرآن مم ویلے دے شیخانم یہی منزگزارم یہی نیکانم یہی اجیانم د قرآن په موجودګۍ کې چې تا رپورټ په تاڼه کې د پیرنګي قانون ته وکړه نو هم به هم ستا سر سره د مرګ نه رستو دا معامله کې. مونږ داسې کړي دي چې وان تنازعتم فی شیء فردوه الی الله والرسول. خدای رسول ته دا به ماډو چرته ویلی نه چې راځه چې په شریعت فیصله و. په شریعت فیصله اله کې چې وړاندې دی مولا نه تپوس کړي چې ګټم کا بیلم کوئی ګټي نو بیا خو شریعت کې او کوي چې بایلم ما یو داسې چل یو سړی سره کړ 15 جرب زمکو تنازع و راغه وی جی جج راته وای چې په شریعت فیصله وکړه څنګه چلو که مالته ما ته بیان تیر چې بیان تیر کو د بیللا مال ولی وسکه وی که ګټم خو شریعت ور سره کوم کینی نه کو مال بالکل ګټي ولتا بخپل وکیل کوم مال کمی کنه بزه وکیل کړم او شریعت چې جج ما ته راولې غلو غړز مې ولا ور کو بیل ودا د سټو پونه خو نه وال کنه جج ته وی ما ته دو ویلیو چې ته ګټې ما زکه دا زمونږ ایمان او دا ګیره په ایمان درته هم چې د دې نامه نخکته پورې وه دا زمونږ حال و دا قوم به د قیامت په ورځ خو څه کوي قبر کې به سر سره دا معامله کی قبر سردار کونینو فرمایل چې دا خله پامبورونو شلیدا او جوړېدا تاسو و یا رسول الله دا هغه سړی دی چې په دې خله به د په دنیا کې دوه جنګول د خیر خبره د په دنیا کې چرې نه وکړي سوا د شر او د فساد د خبره
کار شیطانت. نو د خپل خلو ته وګورئ چې زمونږ خولې د سهار نه تر ماښامه پورې څه کوي. زمونږ د خلو به رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي د مرګ نه وروسته په قبر کې دا حال. دا ښځې او سړي چې په تنور کې لمبو پاس وړه راوړه و یا رسول الله دا هغه سړي دي چې خپلې ښځې وي او پردو ښځو پسې به ګرځېده، او دا هغه ښځې دي چې خپل مړونه وو او پردو سړو پسې به ګرځېدي. نو دا ښځې او سړي چې مړه شي تر قیامته پورې به د هغوی قبر د اور تنور وي. اندازه وکئ د پاکستان ښځې مو ګورئ او سړي مو. بیا پردباغ وګورئ د شی باغ سړو پکې ټالونه اچولي او ښځې زنګۍ را زنګۍ. شرمېدل سړو پکې ټالونه اچولي. هر مازدیګر لاړ شئ لږه تماشه وکړئ، بار ورته دا لونډان ولاړي او دننه لونډې په ټالونو کې زانګي. ورشئ که د چا ښځې دي، د چا لونه دي؟ د معززینو. مونږ خو معزز نه پېژنو، مونږ خو معزز یو نه. او بیا ملا خو بالکل معزز نه دی. ملا د دیندارو په نظر کې سپک دی، نو د بېدینو نه به څه ګیله کوي. دیندار دی ګیرو والاو نه تپوس وکړه چې ملا څنګه شی دی؟ دا دومره دومره چې دا ځان پورې تړلي دي. هلکه دا ملا مزګزار شپه ورځ ورپسې منځونه کوي. هلکه دا ملا نو د ملا په حق کې دا د بار بدماشان، لوفران، لپنګان، لچګان، پلیت او مردار هغې نه تپوس وکړه چې جي دا د جومات استاد څنګه؟ هغې به زما قربانه شم چې زه خو یې ډېر قدر به داسې وکړي. او شیخ سنت صاحب نه تپوس وکړه ملا کالا دې شا داسې خو واخه هم په دې ولو باندې ډېر ولاړي. واخه دې وجه نه کېږي، بس کېږي. بس چا په نظر کې چې د خدای د کور څوکیداران سپک وي، هغه قوم به د خدای په نظر کې سپک وي او سپک به او سپک. قوم د قوم به ښه ورځ نه ګوري چې د چا په نظر کې د خدای د کور څوکیدار، د قرآن څوکیدار، د حدیث څوکیدار دا سپک وي. قوم د قوم به د خدای په نظر کې سپک. تاسو سپک نه یې، تاسو ته ځان څه ښکاري؟ ځان ته چې څه وی یو سپی دې ونیسي، درې لتم درکړي او په تاڼه کې د حوالات کې واچي. بار ډبنګې پړانګ دې ځان نه جوړ کړی او په تاڼه کې تا ځان کتلی چې ته د تاڼېدار په مخ کې ولاړ څنګه. هغه ورځ دې تاڼې ته لاړم، یو هلکه خیر شه په دې بالا ماڼۍ کې داسې ګرځي، چا مې ولیدو نو داسې ولاړ دی. هلکه څه چل دی شامانیه؟ جي خان راغوښتی. ای ته خدای تباه کړه، ته خو بار یو ولی دی یو دیوال وی، بل ولی دی بل دیوال وی، دا دلته څنګه ولاړې؟ تاسو خپل پړانګتوب کتلی دی؟ بیا ماله پړانګ ماله تورزن. دی وجه نه دی ګریوان کې وګورئ، سپی چې ځان نه دی خني ګڼلی او ته ښه شوې نو زما په دا ګیره د سپي په متیازو کاله کوي. سپی په من سپی وګورئ او ووایه چې خدایه دا په من سپی ما نه ښه دی، ځکه ده سره به د خپل عمل حساب نه کېږي او ما سره به کېږي.
چې سپی د ځان نه ښه نه وګڼلی والله که ته ښه شي نو زمونږ دا خولې زمونږ به دا انجام زمونږ د ښځو زمونږ به دا انجام دا د وینې او د زوی په تلاو کې دا څوک و یا رسول الله دا سودخور ګاڼې خور په سود پیسې ورکوونکي سودخور چې مړ شي د هغه قبر به د وینو او د زوو تلاو وي تر قیامته به پکې غوپې وي دا حدیث امام بخاری رحمت الله علیه نقل کړی په خپل کتاب پیغمبر د شپې خوب کتلی بیا سحر صحابه او ته ویلي دي نو د پیغمبر دا بیان دا دلیل د دې خبرې دی چې دا خوب وحی او د شپې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وشو هغه سحر صحابه او ته بیان ک دا عین دین دی زمونږ دا ایمان دی چې د مرګ نه رستو د دې عمل خلقو سره به په قبر کې دا معامله کوي ټیک شو که ته وایې رښتیا دی که دروغ دی نو د رسول الله نه زیات رښتینی په دې کائنات کې پیدا کا چې د ده نه کم رښتینی زیات اوچتو نو دا به بیا دروغ او که د پیغمبر نه لوی رښتینی په دې کائنات کې بل څوک نه پیدا او نه به پیدا شي نو د دې د دروغو سوال نه پیدا کړي واخر دعوانا ان الحمدلله تاسو سپک نه یې تاسو ته ځان څه ښکاري ځان ته چې څه وې یو سپی دی ونیسي درې لتې م درکړي او په تاڼه کې د حوالات کې واچي بار ډبنګې پړانګ د ځان نه جوړ کړی او په تاڼه کې تا ځان کتلی چې ته د تاڼېدار په مخ کې ولاړ څنګه هغه ورځ دې تاڼې ته لاړم یو هلکه خیر شه په دې بالا ماڼۍ کې داسې ګرځو چا مې ولیدو نو داسې ولاړ دی هلکه څه چل دی شامانیه جی خان راغوښتی